د ګل او ګل غوټۍ د مینې کیسه، رښتینې کیسه. ګرانو اوریدونکو سلامونه، امید روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. نننۍ کیسه له دې ځای څخه شروع کیږي. دغه کیسه زموږ د یو خورکۍ کیسه ده. مشکلات له هغه ځای څخه شروع شو کله چې موږ وطن ته بیرته راغلو. د وطن جنګونو وخت کې موږ هم لکه میلیونونو مهاجر سو پاکستان ته لاړو. پاکستان کې مو ډیر کلونه ژوند وکړ. زه همغه پاکستان کې پیدا سوی یم. کله چې وطن کې نسبي سوله راغی، پلار مې تصمیم ونیو چې مونږ بیرته وطن ته ځو. راغلو وطن ته. زما مور یو ورور درلوده چې ماما مې په وطن کې ژوند کوه. ماما مې 5 زامن درلوده. کله چې مونږ وطن ته راغلو، زما ماما او د ماما زامن مې په سړک کې د مونږ موټر مخې ته ولاړو او مونږ یې خپل کور ته بوتلو. مونږ لاړو خپل ماما کره. یوه شپه مو هلته تیره کړه او زما د ماما مشر زوی چې ګل نومېده ما ته ډېر کتل. شپه مو تیره کړه. سبا ته خپل کور ته لاړو. زموږ د کلي یا زموږ د وطن داسې رواج ده چې مینه کول مکمل بند دي. غټ ننګ او شرم بلل کیږي. د هغه لپاره ما خپل د ماما زوی سره مینه نه کول او نه به مې کته او نه به مې ورسره خبرې کول. زما څخه یوه خور مې مشره وه چې سپوږمۍ نومېدله. لومړیو ورځو کې ګل مونږ کره ډیر راتلل او خلک هم ورباندې نه پوهېده ځکه مونږ هم نوي راغلي وو. یو ورځ ګل مونږ کره راغی. کلا کې څوک نه وو. د کلا دروازې مخکې ما ته یې ویل: غوټۍ، زه تا سره مینه لرم. او یوه غوټه یې لاس کې وه چې ما ته راکړه. ما هم هغه غوټه ورنه واخیسته او لاړمه. د ګل هغه سوغات مې ولیده. یو عطر و او یو ساعت و پکې. مونږ په خپل کور کې مور و پلار مې ورونه مې مشوره وکړه چې زما د ماما لور زما ورور ته وکړي. ټول ویل سمه ده، ښه خبره ده. کله چې ماما مې مونږ کره راغی، مور مې خپل ورور ته ویل: لالا جان، شاه بیبي لور دې زه خپل زوی اکرام ته غواړم. که دې خوښه یې راته رایې که. ماما مې پرته له کوم سوچ یا فکر ویل: ولې نه خور جانې، خو ته به هم سپوږمۍ زما زوی ګل ته به راکوې. مور مې په خندا شو او ویل: ولې نه، در به یې کړم. کله چې ما د سپوږمۍ نوم واورېده، رښتیا لږ خفه شومه. ما ویل چې دغه خبره ګل ته څه رقم وکړمه. کله چې سبا شو، زه لاړم باغ ته. ما ویل نن شاید ګل راشي او زه ګل ته ووایم چې له دې خبرې څخه خبر شي. ګل راغی او ما ګل ته ویل چې پلار دې زما مور سره دغسې یو مشوره یې کړی چې سپوږمۍ تا ته درکوي. ګل د دې خبرو اورېدلو سره غوسه شو او لاړ. ما ګل سره مینه درلوده او په خوله مې ورته نه و ویلی. ګل یو ځلي ما ته ویلی و چې زه تا سره مینه لرم. نور زما د رفتار څخه پوهېدل ګل چې زه هغه سره مینه لرم. خو کله چې ګل خپل کور ته تللی، خپل پلار ته ویلي: پلار جانه، ته سپوږمۍ ما ته غواړې.
ماما مې ورته ویلی و هو بچیه. ګل ورته ویلی و زه سپوږمۍ نه کومه، ما ته ګلغوټۍ وغواړه. ګلغوټۍ زما خوښه ده. له دې خبرو اورېدلو سره زما ماما ډېر خفه شوی و او ویلی و چې دغه خو ما خبره فیصله کړې ده د سپوږمۍ، دا به څنګه شي؟ اوس خو ګل ناندري شروع کړی. د هماغه لپاره زما ماما یو هفته زموږ کره رانغی. کله چې یو هفته وروسته ماما مې راغی ډېر خفه ښکارېدل. مور مې خپل د ورور په لیدلو خفه شو او زر یې ورنه پوښتنه وکړه لالا جان څنګه خفه یې؟ ماما مې ویل چې خورې ما ګل ته سپوږمۍ وغوښتله. پوهېږم چې سپوږمۍ مشره ده، باید سپوږمۍ اول کې ورکې، مګر ګل نه مني، وایي زه ګلغوټۍ کومه. مور مې هم خفه شو چې دغه خبره څخه ټول خبر دي، ورونه مې پلار مې. اوس که ټولو ته زه ووایم چې هغه سپوږمۍ نه غوټۍ غواړي خبره ورانه کېږي. مور مې غلی شو، هېچا ته یې غږ ونه کړه. کله چې څو ورځې وروسته یو ورځ ګل مونږ کره راغی. د ګل رنګ ډېر تک تور اوښتی و. د ګل د رنګ لیدلو سره زما زړه په درزاری شو چې الله دې خیر کړي څه خبر ده. ګل راغی لاړ زما پلار ته کوټې ته او زما پلار ته یې ویل ماما جان زه نن د یو خبرې لپاره راغلی یمه. پلار مې ورته ویل ووایه بچیه څه خبره ده؟ ګل ویل پلار مې تاسې سره د سپوږمۍ په هکله خبرې کړی، مګر زه ګلغوټۍ غواړمه. پلار مې ورته ویل ته څومره بې شرم هلک یې، ته پلار مور لرې، له دې خبرو لپاره پلار مور به دې راغلی وای، ته څنګه راغلی یې؟ ګل ویل ما خپل پلار ته وویل، پلار مې وایي سپوږمۍ مشره ده، هېڅ امکان نه لري چې ګلغوټۍ تاته وکړمه. پلار مې ګل ته ویل دلته څه د لیلامي فروشي دوکان ته چې ته د خوښولو لپاره راغلی یې؟ پلار مې ګل ته ویل هېڅ لور مې تاته نه درکومه. پوه شوې؟ په دې خبرو ګل پلار ته مې ویل لاړ شه خپل لور ګلغوټۍ څخه پوښتنه وکړه، هغه هم غواړي ما سره واده وکړي. کله چې پلار مې زما خبره یې واورېده لیونی شو او ګل یې له کور څخه وویسته. پلار مې ما پسې راغی او زه یې ښه ډېره ووهلمه. ګل داسې بې عقلي وکړه. وروسته له هغه څخه پلار مې ټول کورنۍ ته ویل که وروسته له دې څوک ماما کره لاړ زه یې نه بخښمه، نه به څوک ماما کره ځي او نه به د ماما د کورنۍ څخه دې دلته څوک راځي. رفت آمد بند شو. زما زړه خپل مور ته مې سوځي. مور مې کلونه مسافره وه او کله چې وطن ته راغی په دې وړه خبره چې د ګل د بې عقلي څخه پورته شو، مور مې خپل د یوازیني ورور له دیدن څخه محرومه شوه. 3 کاله وروسته ماما مې مړ شو او مور مې خپل د یوازیني ورور آخري دیدن لپاره هدیرې ته لاړ. د قبر په سر یې ولیدل او موږ ته پلار مې هماغومره هم اجازه رانه کړل. زه یې بل چاته ورکړم او واده شومه. ښه یمه، خوشحاله یم خپل ژوند سره او زما د ګل څخه دومره کرکه کېږي چې بې اندازه. ډېر بې عقليتوب یې وکړ، زما مور سره غټه جفا یې وکړه. په یوه خبره د 2 کورنۍ بېلوالی د تل لپاره راغی. کلونه کېږي اوس هم موږ رفت آمد نه لرو. دغه و زما د ژوند کیسه.
ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.